په نړۍ کې هره ورځ له 7950 څخه تر 15345 پورې انسانان له لوږې او غربت څخه مري. له بده مرغه د دې ناخوالو ډېره برخه مېرمنې او ماشومان جوړوي. څومره حیرانوونکې ده! په 21مه پیړۍ کې پر دې سربیره چې له یو هېواد څخه بل هېواد ته لاسرسی نهایت اسانه شوی دی، بیا هم په دومره لویه سطحه انسانان د لوږې څخه مري. که څه هم لوږه بېلابېل عوامل لري، خو د اکثرو څېړنو له مخې ډېر لوی رول سیاسي اختلافاتو ادا کړی دی. د دولتونو لخوا پر یو بل بندیزونه لګول او د یو بل په کورنیو چارو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول لاسوهنو اقتصادي فقر ته هوا ورکړې ده. Serious complaints against the Pakistani government and for the interference in Afghanistan for the promotion to extreme. مثلا چین د تایوان او روسیا د اوکراین په مقابل کې ښودلی سو. د دوی ترمنځ کشمکشونو او د جګړې منفي اثرات یوازې د دغو هیوادونو پر اوسیدونکو نه بلکې پر ټوله نړۍ اچولی دی. ښه مثال یې په امریکا او نوره نړۍ کې د تیلو، ګازو او خوراکي توکو د قیمتونو لوړوالی دی. د غربت یو بل لوی لامل له 1990 راهیسته اقلیمي تغییرات دي چې د لوږې د کچې د 2 چنده کولو ترڅنګ د انسانانو ژوند په مستقیم ډول اخیستی دی. بل لامل یې طبیعي آفتونه دي. د بیلګې په توګه د تیر کال بې موسمه بارانونه چې د افغانستان او پاکستان زیاتې حاصلاتي کروندې خراب کړې، بې شمېره خلک یې بې کوره کړل او خورا لوی مالي او ځاني زیانونه یې واړول. آتشفشاني او تخنیکي فعالیتونه، د مدار بدلونونه، د شنو خونو ګازونه او د انسانانو فعالیتونه هغه څه دي چې په لوږه کې ډېر رول لوبولی دی. په تیرو 2 کالو کې کرونا هم لوی زیانونه واړول. ټرانزیټي روابط یې خورا کم کړل او د زیاتو کمپنیو اکمالات وراسته او تر وخت تیر کړل. اکثریت ښارونه، مارکیټونه، هوایي میدانونه او خوړنځایونه په مکمل او یا هم نیمه ډول بند وو. کرونا په تیرو 2 کالو کې تقریبا د 6,15,231 کسانو ژوند واخیست او د لوږې کچه یې د 690 میلیونه څخه 821 میلیونه کسانو ته لوړه کړه. د دې ټولو مشکلاتو سره بیا هم نړۍ هڅه کوي چې د لوږې کچه راکمه کړي. په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو په یو کانفرانس کې د برازیل نماینده د دوامداره پرمختګ د اهدافو تر عنوان لاندې تر 2030 کال پورې 19 اهداف وټاکل چې یو له دغو اهدافو څخه د لوږې ختمول او یا هم د لوږې پر وړاندې هر اړخیزه مبارزه وه چې تر 2030 کال پورې د نړۍ لوږه ختمه او یا هم ډیره راکمه کړي. اوس په دنیا کې 821 میلیونه انسانان د لوږې سره مخ دي چې دا د نړۍ د نفوس 11% جوړوي. جالبه دا ده چې په نړۍ کې په هره دقیقه کې 1000 ټنه او په کال کې 1.3 بلیونه ټنه غذا په خوړنځایونو، فابریکو او د ښې ماشینرۍ د نشتون له وجې ضایع کیږي. د نړۍ د ټولې غذا 33% جوړوي. که خیریه بنسټونه خیرات سوي او د رستورانت او یا هم خوړنځایونو څخه پاتې سوي غذا تر بېوزلو پورې ورسوي، د فارمو تر بازاره د ترکارۍ اسانه لاره جوړه سي، د کښت راټولولو دپاره پرمختللې ټکنالوژي وکارول سي، د کرنې پر زده کړه کې ښه والی راسي، د اقلیم د بدلون لپاره واقعي هڅې وسي، نو تر ډېره حده پورې د نړۍ د لوږې کچه راکمیږي. د امریکا لوی شتمن ایلان ماسک څه وخت مخکې د لوږې د راکمولو په پار د خوراک نړیوال سازمان سره 6 بلیونه ډالر مرسته وکړه، په دې امید چې دا مرسته پر ځای وکارول سي او امید دی چې د لوږې کچه یو وخت 0 ته راکښته سي.